نبی علیہ السلام ته اوس الله فرمایي دې خلکو ته ورته ووایه ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین. دې خلکو ته دا ورته ووایه چې زما منځ، زما قربانی، زما ژوند او زما مرګ د الله دپاره دی. الله دې زمونږ او ستاسو ژوند همداسې کړي چې زمونږ هر څه د الله دپاره شي او مؤمن او مسلمان دپاره همدا پکار دی او داسې کېدل پکار دي. په دې کې نجات او خلاصی دی. او که ژوند د بچو دپاره شي، ژوند د کاروبار دپاره شي، ژوند د موټر او د بنگلو دپاره شي، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیر او تګلاره نه ده. ژوند به د نبی علیه السلام غوندې وي. قلو فرمایا ان صلاتي یقینا منزما و نسکی او قربانی زما و محیای او ژوند زما و مماتی او مرګ زما لله رب العالمین، خاص د الله د پاره دی چې پالونکی د مخلوقاتو دی. زما هر څه د الله د پاره ده چې زه وجلی کېږم، د دین په سر به وجلی کېږم.